حضرت د پی ټی آی په دور حکومت کې تاسو د ګرانۍ خلاف بلها لانګ مارچ کړی وي، جلسې جلوسونه هم کړي وو. نن که موږ سوچ وکړو نو هغه ګراني یو په ډبل ده، خو ستاسو هغه لانګ مارچ یا هغه جلسې جلوسونه یا هغه هلې ځلې چې کوم دی هغه نشته دی. نو آیا دغه لانګ مارچ یا دغه جلسې جلوسونه دا د پی ټی آی د حکومت د غورځولو دپاره او که د ګرانۍ خلاف وو؟ که د ګرانۍ خلاف وو نو نن ولې نشته؟ خو زه دا ووایم چې په دې وخت کې د ټولو نه فعال متحرک سیاسي لیډر جی دا مولانا فضل الرحمن دی او فعال او متحرک سیاسي ګوند جمعیت علماء اسلام دی چې هغه په دې ټولو ایشوز باندې په هر وخت کې په میدان باندې ولاړ وي. مولانا فضل الرحمن صاحب پرونی سپیچ په تاسو شاید چې اورېدلی وي یا به مې وي اورېدلی، په پارلیمنت کې هم په دغې خبرو باندې خبرې کړي دي. د دې نه وړاندې په بجټ سپیچ کې مولانا فضل الرحمن صاحب هم دا خبره کړې ده چې قوم تاسو ته ټیکسونه د دې دپاره درکړي چې تاسو په خپلې عیاشانې وکړئ، تاسو قوم ته څه شی ورکوه. نو دا ویل چې مولانا صاحب یا په ګرانۍ باندې خاموش دی او یا هغه په میدان نه دی ولاړ. زما په خیال باندې په دې وخت کې د الیکشن نه بعد د ټولو نه لوی پاور شو په پاکستان کې، کو په کوټه کې وه، کو په پنجاب کې وه، کو په کراچۍ کې وه، کو دلته په پیښور کې وه. ستاسو د نظر د وړاندې د 4 میلیون مارچ هغه د دقې عوامي حقوقو د تحفظ دپاره مولانا فضل الرحمن صاحب او کو فرض کا سبا نه بل ورځ هغې په لاهور مینار پاکستان کې د میلیونونو خلقو چې کوم دی نو یو اجتماع رابللې ده، نو هغه به هم په دې ملک په مجموعي صورتحال باندې چې کوم دی نو مولانا صاحب هلته یو آواز پورته کوي. داسې نه ده چې مولانا صاحب په هغه وخت کې خبره کوله، اوس چې کوم دی نو مولانا صاحب خاموشه دی. باوجود د دې نه چې مولانا صاحب ته ذاتي طور اوس هم چې کوم دی نو سار صدر مملکت راځي، ورسره وزیر داخله راځي، نو ماښام کې وزیر اعظم صاحب را رواني، وزیر اطلاعات صاحب ورسره افرونه کوي مولانا صاحب ته. خو مولانا صاحب چې کوم دی نو هغه د عوامو د حقوقو د جنگ اعلان کړی دی او هم دقه خبرې کړي دي چې کو فرض که ماته وزارت راکړلی شي یا ماته حکومت راکړلی شي یا ماته تاسو یو صوبه راکړئ، خو چې قوم ته په هغې کې ریلیف نه میلاویږي او هغه زړې پالیسیانې هغه د IMF معاهدات وي او هغه چې کوم دی نو د ټیکسیشن هغه ظالمانه چې کوم دی نو شرحې وي، نو په دې کې به زما ذاتي فایده خو به وشي خو قوم ته خو فایده نه کېږي. لہذا زه خپل ذاتي فایده چې کوم دی نو په قومي فایده باندې قربانوم. اوس هم چې کوم دی نو هغه په اپوزیشن کې دی، د اپوزیشن مطلب هم دا دی چې هغه حکومت ته اخیستلو ته نه دی تیار، سره د دې نه چې هغه ته هر وخت چې کوم دی نو آفر کېږي، خو د دې وجې نه دی تیار چې دې حکومت کې چې کوم دی نو قوم ته هیڅ قسم سه ریلیف او سه مراعات د ارزانۍ په شکل کې یا د ټیکسونو د کمۍ په شکل کې هغه چې کوم دی نو میلاو نشو. هم دې وجې نه مولانا صاحب په اپوزیشن کې چې کوم دی نو ښه په مضبوطیا سره ولاړ دی او د حکومت د دغې ظالمانه پالیسو د هغې غندنه کوي.